देखो गर अली सरदार कौनैन वर्तवाई ए अली ज़ुख़ब बेगाल अज़म मदीने त हिजरत का उमा अबू बकर बमरा सराई जमा तलाशी बाली खलक बरा पसी गर्जी जमा कट के बसोक समली हजरत अली और तो फरमाया या रसूल अल्लाह स्ता कट के बस प्रोते मा जमा कट के खुबत प्रोते जगोरे द टोले मके दुश्मनदार वो या रसूल अल्लाह काश क्या गौरस खुदा रावली चिकम गशे तुरा पता चलेगी चिपागे जमा और में गुस और तबच इश्क देता हुई इश्क देता आई जंगे उहुद के द सरदार कौनैन गाख मुबारक शहीद की वैसे करनी पगरुन की उसी की चलाई गड़ी साथ ली चावर तौयत छिपी मैंने दागा खुयो गाख मात शवे दाम बुरा वागस्ता दजान न यो गाख हुइस ब्याह हुए चासे न जमाद महबूब पास गाख माती और मालान ने हुइस न पास न यो हुइस ब्याह हुई चासे न जाद जाम ने भी मादा हुइस न द जाम ने यो हुइस लकेराल च पता न लगी च जमाद महबूब कम गाख माते खुराश दखले न टोलो बासना बपखपला पकेराश अजीजालो रागलम न दे सरदार कौनैन लीदलम न दे पनाली दो पे मैन दे पनाली दो हुजूर चे वफात के दो वसियत चे उमरा जमा द वफात न रुस्तुदा जमा जो बाबा पास पगर की यो वैसे करनी उसीगी जमा द मर्ग न रुस्तुदा जमा जो बाबा गलयो से अल्लाह हुजूर द वफात न बाद जो बावा लड़ा उड़ा वैसे करनी ते हुए तो खुदा बंदा सामल दिखड़े दे जिद मोहम्मद रसूलुल्लाह दुमरा मंजूर नजर हुए वर्ते हुए उमरा वल्लाह का नूर पोएगम दा चले गड़ी में साथ ली दी और दी ज़ैनब आशिक मां वरगले हमने इमली दले मिमनो खुदा में वावरे दे चिदा गाख मुबारक मात शवे नमा खपल टोल गाखु नविस च जमा द महबूब यौ नहीं नु जमा खलक दी टोल नहीं आशिकी देता हुए इश्क दे अल्लाह इश्क रुम तड़ुम बाइशपा खजा बची दिन दोबारा कुर्बानाल सवाल न पड़े रुम्बश पद दवादा हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुम्बश पद कट के प्रोत थे स्ताद मल्क दवदुन रुम्बश पद संगई द शर्मेदली मल्क उसे दो वालाओ स्तासो द मल्क दर्शवाद रुम्बश पद संगई अलग सरा द दुनिया लवंडान लचरान लोफरान लपंगान रामरगिरीशी टोलशप पीवीसीआर नगूरी टोलशप पे डमतोब और कंजरतोब गोरी टोलशप ब्लू प्रिंट नगूरी हाँ देता दादवी पीजन दाटोले कसम पकड़े जिधर से आराम तो ने देखी दी है ना पीजन इशारा कवा दी है बुनियाद तरह से हो रहे गए होंगे अलका 13 रोज कहते हिंदुस्तान डब चिरागले दागसनाम हो हाँ दलीप कुमार हाँ असवैम खपनश है
خپه نشئ واده دی او د واده ړومبۍ شپه ده الله اکبر کو د کټه ودل ناوې رونی ورستل چرته ورته او بیبي په یو زړه کې دوه محبت نزي یا بتا سره محبت کوما او یا محمد رسول الله سره خوب می ولید چې زما محبوب په وینو باندې رنگ د احد په میدان کې پروت ناوې ورته وای چې حنزله ما خو پرړا کې لیدلم له د واده ړومبۍ شپه دې ده سملا د الله بنده په ژوند کې دا شپه ډېره د خوند او د مزې سملا ورته او ناوې والله کټینګې د شما اناوې ورته وای چې ما خو پرړا کې لیدلم نه نو کتلاړې ولته شهید شوی نو زبد د قیامت په ورځ څنګه پیژنم چې دا زما خاوند نو حضرت حنزله لستونه وشلولو ویل بیبي وګوره د قیامت په ورځ د محمد رسول الله د نشان لاندې چې د چا لستونه شلیدلې وي دا بس تا خاوند وي او منډي لاړو جنگی شروع کړ چې جنگی شروع کړ حنزله مو لګې دو انا لله و انا الیه حضور علیہ السلام حکم چې د احد شهیدان غسل مور کوي خپل کپڑوں کې دفن جبریل راغ و یا رسول الله حنزله ړومبۍ شپه د واده د کوره چې راتلو غسل نه وکړی نو ماته الله حکم کړی چې حنزله له به ملایکې غسل ورکوي اوس حدیث کې راځي د حنزله نوم چې محدثین ذکر کوي نو حنزله غسیل الملائکه هغه حنزله چې ملائکو ولا غسل ورکړي عزیزانو د عشق دا مقام دی چې په عشق قربان شي ملائک بستا غسل کولو لرز او عاشقی لند غوندي تعریف دی لند حضرت ابو هريره عاشق په تمام روایت د حدیث کې د ابو هريره نه زیات روایت چانه ندی منقول ولی زکه چې لیوانه روټه جامع اوبا خوراک سکاک دې سده د خدای بنده زما خوراک تمام تن میں د رنجو پسې روړوي تمام تن میں د رنجو پسې روړوي خو په ما د تورو سترګو یو نظر وي زما خوراک د ستورو سترګو یو نظر بس چاره ته وګوري موړم شم تندم لاړ شي لباس بستر خوراک زما دا شوق می دادی چې زما سینه او د محمد رسول الله حدیث په لیکل کېدل سترګو می د چهره انور ته کتل د په خوا کې اوسېدل دا نشه عزیزانو واوره او په کلاو وګونو واوره سنیان منیان نشتا سنی توب تاسو پیژنئ نه سنی څه ها پیژنئ ماما سنی تو یو کلی کې مې تقریر کولو 2 غنټې تیرې شوم لکه سپوږ شوې ویل خوب راغلی او که بیا دې مهرباني وکړه مادي ته اوسو سنی څه
نه په سنی او نه په منی دعوی سره درته وایم چې د مونځ غرض تر اوسه مونځ ګزارو نه دی پیژندلی د اسلام غرض تر اوسه پورې مسلمانانو نه دی پیژندلی او کوم سړی چې د شي غایه او غرض نه پیژني په هغې فایده نه مرتب کېږي بل جنازې غرض څه دی هغه ورځ مې یو لوی بزرګ ته وویل ما په ایمان وی جنازې خو دې ډېرې کړي وې علاو مال دې ځای کې د نری غوندې درد پیدا شوی چې د مړي سره به بېګاله څه چل کېږي ویل نه ویلي مې دي چې خدای یې بخي مال دې ځای دې درد کړی دی که نه درد خو یې نه دی کړی ما جنازه نه ده شوې ورکوي دغه امامانو چې دې ځای د نری غوندې درد کړی دی خدای هم بې خو نه بس غرق یې غرق دا چا چې دا جنازې مونږ کې دا لا غرق دي دا بله ورځ غیبي جنازې چې کې دي دعا وکړئ خدای یې مخې جنت ورکړي دا قسم په خدای چې ټول فراډ دوکه وه په ایمان درته یم چې زباني جمع خرج تاسو پوه قسم زه خو صفا خبره هغه جنازې لازم چې دا ځای مې ورسره نری درد وکړي چې دې ځای مې نری درد نه کړی ورځم هم نه که لاړ شم نیت یې نه تړم نه دې ځای دې درد نه کو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اسلام غرض تاسو نه پیژنئ اسلام څه ته وایي اسلام څه معنا شیعگان ځان ته مومنان وی مالکه مومن څه ته وایي مومن مانا امن دینے والا امن دینے والا مومن دی ته وایي بل امن ورکول مومن دا مانا اسلام څه مانا گردن نهادن من احکام الله تعالی ورسوله د خدای او د رسول حکم ته گردن نهاد کېدل ایمان څه ته وایي وای وای طالبان یې تاسو لکه ها طالبان ته طالبي وای ایمان څه ته وایي شرم پکار دی ایمان نه پیژني اسلام نه پیژني د بازګل کوتا کې شیطانت له خو خطا کړی ویجلیګر مولا باندې ډس کولو پراپګانډې له خو خطا کړی پتا سو بډس کیږي په ما بنه کیږي جنازې بم کوم ټول به مرداري گئی ان شاء الله العزیز ما سکار ما د پاکستان د ټولو صدرانو پسې دعاګانې وکړې ضیاء الحق هم لاړو خدای دې وبخښي زه د ضیاء الحق لوی برخلاف وم په دې جماعت کې مې په دوو ټکو یې برخلاف وم اقتدار مې ته نه و دا مې ورته وی چې د اسلام نوم چغې مه وه دا چغې مه وه بل دا چې ملا پسې دا د سود د زکات پیسې مه ګرځوه مولیان راته خسیان کوا ما دا دوه ټکي چې مړ شو په ایمان درته وایم چې ټوله ورځ ورپسې دړنه خفه وم دړن زمونږ ټول اختلافات ورسره ختم شي الله دې ورته معافي وکړي سره د ټولو ملګرو څومره چې په دې جاز کې کړی شوي دي خدای دې ټولو بخښي حدیث کې راځي اذکروا محاسن موتاکم د مړو نیک خصلتونه یادوي چې سړی مړ شي مړی پسې به بد نه وي دا شرن ناجیز دي زما په خبره پوهېږه خبره لاړه خدای پوهېږه او کار یې پوهېږه اوس سوال د ملک دی سوال د ملک د بقا او د سالمیت دی عزیزانو شیعو ته م وایئ سنیانو ته م ویم نور فرقو ته م ویم که پاکستان و تا او زه به سره د دلایلو جنګ مکو که پاکستان نو زمونږ ملک نو نه به سنی وي او نه به شیعي زما عزیزانو دعا کوئ چې خدای دا ملک باقی پاتې
خبره د ملک د سالمیت او د بقا ده. مونږ د ملک دشمنان نه یو. علماء دیوبند اول هغه خلق دی چې پاکستان جوړ شو. مولانا حسین احمد مدنی نه تپوس شو، هغه وې چې جوړ شو نو دعا ورته وکړي چې الله سالم لري اوس او الله تر کافی مده پورې وچلي. دا د مولانا مدنی الفاظ. تاسو خیال راغی. نو عرض مې دا او عزیزانو چې سوال دلته د ملک د بقا او د سالمیت ته، سوال د چا شخص پورې نه دی. ضیاء الحق کلاړو دعا وکړي چې الله یو صحیح نمائنده داغه په ځای مونږ ترا پیدا کی چې د دې ملک قانون قرآن کی. ما ته وګورئ تراغي به پریدونه که فوجیان وي او که غیر فوجیان وي چې تر څو پورې د دې پاکستان قانون هم قرآن کړي. تیار یې دیتا زمونږ ټوله جګړه به دې دپاره چې د پاکستان قانون قرآن شي. عزیزانو شهید څه ته وایي؟ دا باس با سبا 12 بجے کوارټای کې بیا جلسې. تاسو به مهرباني کوئ راځئ. به ما مرایم خوګېده خو تاسو کې څوک ولیان ناستی نو خدای اوس به ځئ کم خوا لاس اوچت کوئ، لاس اوچت کوئ. ګوره ما ته یو منټ لاس کوز کوي. خدای ته وګورئ چې د خپل لاسه د هغې جلوسونه کامیاب نه کوي. ای خو مونږ سره جګړه په دې ده چې زمونږ جلوس کې لشل کسې او ټول خلک تاسو رانه دغه کړه غلي وځئ او نیغ کورونو ته ځئ چې هغې مو واته کسې او ځان باندې رایخي وایي وهی ځان ځئ. خدای مو بخ چې تاسو فکر مه کوئ. دا جماعت قاری اسلم جوړ کړی دی او د ملنګانو غوندې به لوډ سپیکر ته ناستو در په درې خاورې په سرې خیر غوښتی چې تر څو پورې دی ژوندی دا جماعت د ده دی. که د علاقې خلق بغیرت شو او په دی غیرت نه کولو نو مونږ څه بلاوالي یو بیا. په دې لار به زه تېرېدمه او د ده چغې به مې په لوډ سپیکر اورېدې چې خیر به یې غوښته دا جومات یې جوړ کړی. دا ما وران هم لیدلی و، دا ما ډیران هم لیدلی و او دا ما اوس دومره آباد هم د ده په برکت ولید. عزیزانو دې کې مدرسه به هم د ده وي، محتمم به هم دی وي. که دا علاقې خلق د پیسو تحمل نشي کولی، دارالقرا د مالګو منډۍ مدني مسجد چې یو عظیمه اداره د دین ده، د هغه ځای نه به مفت استاد راځي او دلته به سبق پړاوی. مفت تنخواه به قاری فیاض ورکوي او سبق به دلته پړاوی. که قاری فیاض هم دیوال نه ځان پناه کو مونږ به وله خیر غواړو او داغه استاد تنخواه به پیدا کړو. په دې خبره انتظامیه د ځان پوی کی او د ډي اس پي صاحب په نوټس کې دا خبره راغلی چې سړی پوی کا او سړی ګوره شیعه نه دي که تاسو هغې ته په غوسه شوي نه یئ، ځکه چې دا ورځې داسې دي شیعه نه دي. خدای مهرباني ده د پېښور شیعه او سني منځ کې تر اوسه نه تصادم شوی دی او نه به یې کولو ته پرېږدو. اسلام د دلایلو مذهب دی. زمونږ او د شیعو په یو ټکي جګړه ده او انشاءالله به په دلایلو سره حل کوو. هغې وایي چې مونږ تیز عاشقان یو د امام حسین او مونږ وایو چې مونږ تیز یو. هغوی وایي چې مونږ تیز یو ځان وهي، مونږ وایو چې مونږ تیز یو د امام حسین او د رسول الله دشمنان وهو. که نه چې 40 کاله د پاکستان وشو، دې غریبانو هم ځان والو نه بل له سپېړ نه ده ورکړې او مونږه د پاکستان د هر حکومت بیړه تباه کړه. یو حکومت رانه په سړیتوب نه دی تللی او نه به رانه ځي. ضیاء الحق صاحب وفات شو، زمونږ او د هغه ټول اختلافات ختم شو. دا یاد لرئ اسلام دا دی چې مړي پسې به د مړي بد نه وی، ختم شو.
وی جی دینا پس پس کیگی ملک دینا پس توشو نو مونگ بم بیا سکیم سدی وکڑا اغا سی بدل غلام ساک مال غلام احسان ضیاء الحق خو بیام زوانو منډه والے جو دا خو بوډا دې منډم نشي والے دې بعد ځان تماشا کوي وې مارشالله ما نور ما درې مارشالله غانې تیرې شوې دیوبندیت ختم نکړه کسلورم رالم ان شاء الله دیوبندیت به سینه په سینه جنگ کوي ورس زما عزیزانو عرض داو چې دی وخت کې ملک ته یو عظیم بحران سامنا دا اول ناول میں دا دعا دا چې یا الله زمونږ د ملک کې خپلو کې بار قسم جنگ کو خو یا الله د بارا فتنه په امان کې اوسه زکه چې د بارا فت پراشي ملک نه نو مونږ بم نه کدا څنګه دا ملک وی خو مونږ بیو جنگ بم کو ارسبو ملک نه مونږ بم نه نو د دې وجنا بیرونی خطرات با په اتفاق مقابله کو هغه کروس وی کا امریکا وی او کا هندستان وی بیرونی خطرات نه د زمونږ ملک خدای ساتي او ملک دننه دا طاقت نشته چې د دیوبندیت مقابله وکړي پارام به ترغه نه کینو چې ترسو پورم د دې ملک قانون قران کړي ما انګو کې شیعه او حضرات ته وې مال خبر واور کور کې خبرې کو پر ورولای جګړې نشته د انګو یې سیماته وی رجل خما پرام کینا زیریدو والا خونه اگر چې تاسو می میاش کې درې زله وج نه بیا مې را ژوندې کوي کله را باندې ډزې او کوي کله را باندې څو کوي کله را تاسو ددا واس خدای درکا دا پراپته ګنډې کوي ز کدا وای چې د مرشي نو د پاکستان هغه خلق به خوشحال شي چې د چا خزه بربنډي ګرځي دا لس ورځې موکته د سنیانو خزه ټوله شپه په دې مارکو وګرځي ګډاګي به تر دا ګډاګي څه کې به اختیزا په دې څه چل په دې سید حسن پیر کې یو گنبد جوړ دے پاغي کې او زانګو دا وړه نو دا خزي ورشي زانګو لدا سي ټیلا ورکی او کانه راوالي او داسي ورلړي نو چې کانه ورغورځي کې زانګو کې نو انور خزه مبارک ولی وې کانه زانګو کې پریوتو زوی بدی پینزو پیرانو کې کم خیال کړي ونو تجاروګانې لړه کوي نوې جارو یو سیال ته ونو ته لړک خو چې د چا جارو پاسون مبارک جارون خطا یو خراب غونډه ټکر آیات شو نه به کو ته په شرمونو شرمېږي بیا زمون خزو چوری منلی نو دم ځان سره کې او د چوری ټوکرای په سریخي او د پینزو پیرانو لذي او ډولکې مخ کې او زمون خزي ورپسي وای ما د پینزو پیرانو چوری منلی دا سیدا کنه نو دا خلق خمانه تنگ دي خوزه پریدم چرتا کزمر شام والله العظیم تاسو تستنی والو د پارا ببل بجلی گرمولا پیدا شي کزمر شما په خدای قسم ستاسو رازونو فاش کولو د پارا ببل مولا پیداش کدا دین په جناب محمد رسول الله پوری موقوف نو چا وفات شو هغه کار الله د ابوبکر صدیق ناغستو چا هغه وفات شو هغه کار الله د عمر ناغستو چا هغه وفات شو هغه کار الله د عثمان ناغستو چا وفات شو هغه کار الله د حضرت علی ناغستو زمرشم ما نرستو ببل لکها کروڑها علماء لوی لوی خلق موجود دی
قادیانان خوشاله ده چې عطا الله شاه بخاری وفات شو مونږ اخلاص شو چا وفات شو الله غلام غوث هزاروی ورته پیدا غلام غوث هزاروی چې بوډا شو الله ورته مفتی محمود را پیدا مفتی محمود چې کمزور شو مولانا یوسف بنوری ورته را پیدا نو زنګل د زمرونه خالی نه اور زمانہ کې با الله سړی پیدا کوي او تاسو ته د کونینو ځکه چې بنی آدم وی نو ډاکټر وي چې ډاکټر وی د طب علاج وي تاسو د بی دینه طب نیولې او د کونینو ستنې په کوناټي کې درته وਹੀ هر ټیم چې خلاصې گئی بنا عزیزانو عرض میں داو چې شهید ستوي شهید د فعیل وزن دی فعیل وزن په عربي کې کله په معنا د اسم فاعل راځي او کله په معنا د اسم مفعول راځي دلته شهید په معنا د مشهود دی شهید ته شهید ولی وای زکا مشهود له بالجنه ام مشهود له بالملائکه شهید ته یا خو شهید زکا وای چې د ساکم ټیم کې اوزي نو دغه وخت کې ملائکی ورته ولاړي او په جنت کې خپل مقام ورته خي چې دا ستا زیاده سترګې دې پټېدل او دې مقام ته بلاش نو شهید دا معنا اوس شهید د مرګ نه رستو حکم داده چې جامع بتنو بس لیکن ويزاد وينقص ک جامع زیاته وي ته کمه بکی ک کمه وي پورا به کې درې کپڑے او سرد وینو به دفن کې دی کی راز دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی کی راز دا ده چې شهید چې د قیامت په ورځ را پاسي نو د وینه او د زخمونه به د مشک او د عنبر په شان خوشبوئی کوي اس مړه به دا تقاضا نه کوي چې خدای ما بیا دنیا ته واسط واحد مړه به شهیدی چې یا الله کاش چې په دنیا کې ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل خدای زمړ کې دے او بیا ژوند کې دے مړ کې دے او بیا ژوند کې دے قتل کې دے او بیا ژوند کې حدیث کې راځي سردار کونین نه تپوس شو چې د شهادت په ګولای او د شهادت په تور او په غشي چې څوک ولګي د درد محسوس کوي سردار کونین فرمایل چې د شهید درد د تور او د غشي دومره لکه د سړی خپکه چې ازغه لاړ اوس بل ان الله حرم على الارض اجساد الانبیاء والشهداء الله حرام کړی دي په ځمکه باندې بدنونه د انبیاء بدن چې د غزمکه نه خوري تر قیامت پورې به سالم پراته وي او د شهیدانو بدن چې ده هغه هم ځمکه نه خوري تر قیامت پورې به په خپل وینو کې سالم کړي عزیزانو یو بل د کار ټکه درته خدایم پوي کپینو خبره پوي شي دا یو مسله ده چې روح عرض ده او که روح جوهر ده عرض اهل مناطقه قائم بالغیر توای او جوهر قائم بالذات توای نو روح عرض ده او که جوهر ده آیا ده قائم بالذات ده او که قائم بالغیر ده د جمهور علماء مذهب دا ده چې روح چې ده دا جوهر ده دا عرض نه ده دا جوهر ده او عرض نه ده عزیزانو روح
یو سوال ما باندې یو سړی وکړو لکه ښه ګورئ ما ته چې تاسو وایئ چې په قیامت کې به سړی په دوزخ کې واچولی شي او په اور کې به سوځي او مارانو په خوله کې به په جرندو کې دل کېږي او دا چل به کېږي او دا چل به کېږي او دا چل. نو بني آدمو خو ګناه کړې ده که په قیامت کې په اور سوځي او په جرندو دل کېږي د غویانو میخو ګډورو چیلو دوی څه ګناه کړې ده چې هره ورځ په لکونو کروړونو حلالیږي او په کوړو کې مکیږي کبابونه تې پخیږي خلک یې خوري په اور باندې ورتیږي دوی څه ګناه کړې ده په دې سوال پوه شوئ د دې څه جواب دی طالب دی ها څه کتابونه ها حفظ کې حفظونه ډېر کوئ ورسره کتابونه هم وایي د حافظان داسې مولا چرګک ټوپۍ په سر یې غوړ غوړ ګرځي نور په څه پوهېږي نه کتابونه وایي په دې خبره پوه شو چې دوی څه ګناه کړې ده چې دوی له دومره سزا ملاوي بني آدمو خو ګناه کړې علما لیکي چې تکلیف د عذاب روح توی بدن ته نه دی خو وګورئ زما د بدن نه چې دا لاس غوس کې دې ځای نه پرېږدي د دې لاس بدن سره تعلق ختم شي او دا لاس یو سه او ته په کوړی کې دی او کیمای کې زما بدن له په درد رسی ها جی تا نه زه یو تیکه پرې کوم او هغه تیکه کې سیخ کې اچوم او په اور یې نیسم ستا بدن له په تکلیف رسی نه رسی تکلیف تعلق لري د روح سره روح چې د بدن نه کټ شي دغه بدن که بیا په اور کې واچي او که کیمکې او که ټوکړې کې او که وریته روح ته په تکلیف نه رسي ساروی چې حلال کې روح ته کټ شي چې روح ته کټ شي ساروی ته اړو تکلیف وي نه ما په دې خبره پوه شوم بل یو سوال واورئ یو هندو دی زمون یو بزرگ باندې سوال وکړو چې تاسو مسلمانان څه ظلم کوئ مړی راوالی او خخې کوي لاندې په ځمکه کې څښا شي چینجي پکې وشي مردار شي بویونه وکړي دا ستاسو سړیتوب دی پکار دا دی څنګه چې مونږه کوو لاندې لرګي او باندې لرګي کېدو مړی په منځ کې تیل پې واچو تیلی ورته کو اذا وجد فتلاشا رشي نیستو نابود شي بس ختم شي نه ګن تی جوړېږي نه مرداري تی جوړېږي نه تی بوی جوړېږي فقیه وایي د هندوانو ملا ته چې خبره دې ټیک کړې خبره دې ټیک کړې پکار دا دی چې مړی سوځئ او مونږ غلطي کوو چې خخو خو یو خبره زمونږ دا روح دا د عالم ارواح نه راغلی عالم ارواح نه چې راغی هغه د ځمکې نه واده وکړو دا بدن د ځمکې نه جوړ دی منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى روح د اسمان نه راغی او د ځمکې نه واده چې واده وکړو پاللی کېدو د دې واده د حفاظت دپاره الله پاک اوبه پیدا کړ د دې د خدمت دپاره الله اور پیدا کو چې دې واده دپاره به روټۍ پخوي کټوۍ پخوي په دې اور به پخي
کټونه جوړ ک کرسای میزونه وغیرہ روح پس جواب راغی د عالم اروانا چې واپس راځه روح روان دی واپس بدن پریږدي اور د بدن د پاره نوکر دی زمکه د بدن د پاره مور ده اوس روح به دا بدن مور ته سپاري که نوکر ته به سپاري حق د چا دی هندو هریان وستا خبره ټیک ده مونږ به هم سوځولی وی خو چې روح پاس روان شو نو د انصاف تقاضا دا ده چې دا بدن د چا نه اغستی دی هغه ته یې حواله که نوکر ته ما حواله که ما په دې خبره پوهېږي عزیزانو بله خبره ستا ملک د هرې فتنې مرکز دی د هرې فتنې یو شیعه دی زما اشنا دی ما ته وی چې تاسو په امام حسین پسې اډو جاړئ نه مال زه ویلی مال چې زما زوی دوبۍ ته تلی او په دوبۍ کې ډېرې پیسې وګټي او راشي ښه کرکولي په سري په جامې اغوستي ټاټ پاټ کې د جاز نه راکوش چې زه ورته داسې وګورم نو هلته په مزدورۍ خو یې خفه ومه لیکن چې اوس ورته وګورم جاړم به که خوشحالېږم نه نه سم ووایئ ولې دا دوبۍ موبۍ نه چې راشي که خیال کړی که نه دی کراکل مراکل په سري او تازه کراچۍ کې حجامت مجامت کړي که نه داسې ډېر غوړ زیړ راکوشي داسې نو زه به خاندم خوشحالېږم به ورغاړې بوځم سب به کم چې ماشاءالله زما زوی خدای کامیاب راوست نو مال ته په ایمان ووایه چې امام حسین په جنت کې دی که په دوزخ ټول ووایو نو په جنت کې مزې کې یو زه دلته ځان مې په والو مړ کو د دې معنا دا ده چې زه پې خفه یم چې په جنت کې ولې پیغمبر ویلی دی سیدہ شباب اہل الجنہ سیدہ شباب اہل الجنہ اے مسلمان قوم امام حسن و حسین با پا جنت کے دے جنت دے نوجوانانو سرداران وی بیات سوئی ان فی الجنت نہرم من لبن ان فی الجنت نہرم من لبن لعلی و حسین و حسن په جنت کې د پایو یو ډیر عظیم نهر دی خدري کسانو د پاره بیوی چالا لعلی و حسین و حسن نو د حسین خدا مقام د بیبی فاطمه مقام با په جنت کې د ټولو بیبیانو سردار وي د بیبی عائشه مقام فضل العائشه علی النساء كفضل السريد على سائر الطعام اے صحابو د بی بی عائشہ فضیلت پټولو خزو دومره اوچت لکه د ماته کړه روټه فضیلت پټولو روټو اوچت آئی په جنت کې دی نو زه وجاړم ولی د خدا معنا چې د باندې مې دا رتبه پیرزو نشي